السلام علیکم محترمین، الله تعالی مو جوړ او روغ او آباد لره. الله تعالی مو تل خوشاله او کامیاب لره. محترمینو، د درود پاک یو داسې بهترینه مجربه وظیفه له تاسو سره شریک کوم چې ډېره باکماله وظیفه ده، ډېره له کمالاتو څخه ډکه وظیفه ده. دغه وظیفه که یو انسان د غم او د پریشانی په وخت کې وکي، الله تعالی به له غم څخه له پریشانی څخه نجات ورکي. که دغه وظیفه یو انسان د سخت مشکل حالت په وخت کې وکي، د سخت تکلیف په وخت کې وکي، الله تعالی به له هغه مشکل، له هغه سخت حالت څخه دغه انسان فورا راوباسي، خلاص وي کې د دې وظیفې په برکت سره. کومه چې زه تاسو ته نن درښیم دغه وظیفه محترمینو، که یو انسان د بیماری لپاره وکي، یا خپل بیمار وي یا بل بیمار وي، د هغه د جوړ صحت لپاره، د هغه د روغ صحت لپاره دغه وظیفه په هغو شرایطو باندې وکي کوم چې زه درښیم، په پابندي سره الله تعالی به هغه ته شفا فورا ورکي. له لاعلاجه بیماري څخه به ته شفای کامله عاجله صریحه الله تعالی ورنصیب کي. او دغه وظیفه محترمینو، که یو انسان بې اولاد وي، یعنی نه اولاد غواړي یا زنانه اولاد غواړي، خو دغه وظیفه وکړي، الله تعالی به فورا په هغه غټ نعمت چې اولاد ده دی ونازوي، او الله تعالی به دته هغه د نعمت د اولاد تحفه ورنصیب کړي. او محترمینو، دغه وظیفه که یو انسان بیروزګار وي، کاروبار نه وي او رزق نه وي، پیسې نه وي، زندگی نه وي، مثلا د کاروبار لپاره، د بیروزګاری د ختمیدلو لپاره، د حلال رزق د پیدا کېدلو لپاره، د نوکری لپاره، د دکانداري لپاره، د دې هر څه لپاره چې دا وظیفه ووایي، الله تعالی به دا ټول کارونه ورسم کړي. روزګار به هم ور پیدا سي، حلال رزق به ور پیدا سي، او هغه ځای کې نوکری چې دی غواړي هغه نوکری به الله تعالی درته ورنصیب کړي. بل دغه وظیفه محترمینو، که یو انسان حاجتمند انسان وي، یو شی په زړه کې وي، یو حاجت یې په زړه کې وي، هغه نه پوره کیږي، خدای غواړي چې هغه حاجت پوره سي او کامیاب سي او هغه حاجت یې ترسره سي، دغه وظیفه وکړي، ان شاء الله الله پاک جل جلاله به د دې وظیفې په برکت سره د حاجت ورپوره کړي. محترمینو، د روزي مبارکې میاشت ته کوشش وکړئ دا وظیفه په پابندي سره وکړئ چې زه له تاسو سره شریک کوم. دا وظیفه خاص پر هغو شرایطو یې وکړئ، یو ځای هم مه پکې پرېږدئ، هسې نه چې تاسو په دې کې کمبود راولئ، نو بیا به ستاسو وظیفه پر هغه ځای باندې تاثیر نه کوي کوم چې تاسو په مکمل شرایطو کوئ. او دغه وظیفه محترمینو، که ضرورتمند انسان یو شي ته ضرورت لري او هغه د ځان کې د هغه لپاره یې وکړي، هغه وظیفه وکړي، الله تعالی به د ده ضرورت ورپوره کړي. که یو انسان بار بار په یو شي کې ناکامه کیږي، یا په کاروبار کې، یا په امتحان کې، یا په هر څه کې د ده په زندگی کې خو غواړي چې کامیاب سي، نو دغه وظیفه چې وکړي، الله تعالی به دته قدم پر قدم باندې کامیابي ورنصیب کړي، او الله تعالی به دی پر هر قدم باندې کامیاب او سرلوړی کړي. او دغه عمل د هر جائز حاجت لپاره، د هر جائز ضرورت لپاره، د هر جائز خواهش لپاره دغه وظیفه تاسو کولی شئ. دا ډیره بهترینه وظیفه ده. دا وظیفه مثلا د درود شریف وظیفه ده. په دې درود شریف کې اهل بیت هم شاملېدلی شي. په دې درود شریف کې زموږ او ستاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک نوم پروت ده، ځکه چې دا دنیا سي چلیږي، دا دنیا سي پیدا سوی، دا ټول د ده رویه پیدا سوی ده، دا ټول کائنات د ده رویه پیدا سوي، دا ټول د دنیا نظام د ده رویه څخه پیدا سوی ده. نو محترمینو، لیږ په غور ورته ګورئ، لیږ ورته منتظر سئ. دغه وظیفه چې زه تاسو سره شریکه کوم، پر هغو شرایطو یا ضرور وکړئ، له هغو شرایطو څخه یوې بلې خواته مه ځئ. نو راځئ محترمینو، د وظیفې پر طرف باندې ځو، وظیفه در سره شریک کوو. محترمینو، د ورځ کې 5 لمونځونه، سهار، ماپښین، مازدیګر، ماښام، ماخستن، دا 5 لمونځونه دي. له دغو 5 لمونځو نه بعد، هر لمانځه نه بعد دا وظیفه کیږي. مثلا فرض کا دا وظیفه طریقه ده، اوس یې زه درته ښیم.
د سهار لمونځ ده د سهار له لمانځه نه بعد چې له لمانځه نه فارغه سوې سل واره به درود ابراهیمي ووایه سل واره درود ابراهیمي که چاته نه معلوم دغه د اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك دغه رنګه اللهم ربنا نخلي اللهم صل اللهم بارك دا بس سل واره دی سهار للمانځه نه بعد وای او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته به هدیه څنګه هدیه دا رنګ سیدی ثواب و نبی علیه الصلاۃ والسلام ته اوروا بخشه دوهم د سهار منځ دی وکي لغنه بعد خو دی وای د ماپشن للمانځه نه بعد به سلوار بیا درود ابراهیمی اللهم صل علی مبارک دا غب وای د حضرت سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها ته به هدیه کی بیا به مازیګر للمانځه نه بعد سل مرتبه دغه درود ابراهیمی وای حضرت علی رضی الله عنه ته به هدیه کی بیا به د ماقام للمانځه نه بعد سلوار وای درود ابراهیمی حضرت امام حسن رضی الله عنه ته به هدیه کی بیا به د ماخستن للمانځه نه بعد درود ابراهیمی سلوار وای حضرت امام حسین ته به هدیه کی داسې مکله ل پنځول منځو سره وای او دا عمل به مسلسل په مابینځ کې به قضای نه راکوي یو له سورځي وکوي کله چې میو له سورځي وکي ان شاء الله تاسو دا حاجتونه به ټول پوره کیږي خو یاد ساتئ چې له هر لمانځه نه بعد مې دا وظیفه کوله د خپل حاجت مثلا شماس تاسو سره شریک کړو په اول سر کې د هغو لپاره خپل دعا ضرور وکړئ د دې درود شریف په برکت سره د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی به تاسو په هغو ټولو شانو باندې ونازوي کوم څه تاسو ضرورت ورته لرئ کوم څه تاسو یې غواړئ کوم څه تاسو خوښ او تاسو ته قبول وي محترمین خدای دې چې دا وظیفه تاسو وکړه نور ملګرو سره هم ضرور شریک کړئ تر بلې وظیفې د پورې د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته